بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسيدليو لسمي وحدك الوحدة العاشرة الجو د موسم په هکله درس دی. په دې کې مو په دې وحده کې الحوار الأول أو الحوار الثاني موږ لوستلیو. نن انتقالیږو 215 نمبر صفحې ته. الحوار الثالث انظر واستمع وأعد. الحوار الثالث دريم حوار، دريمه مكالمه، دريمي خبري اتري یا دريم کمیونیکیشن د دغه درس چې دی حوار. رازونن خالد او حازم په خپل منځ کې سره خبرې کوي. خالد ورته وایي خالد ورته وایي الجو معتدل هذه الأيام. الجو موسم، معتدل برابر نورمال چې نه ګرم وي نه یخ. هذه الأيام، هذه دا الأيام رازي. الجو معتدل هذه الأيام. الجو معتدل هذه الأيام. موسم په دغه ورځو کې نورمال دی، برابر دی. حازم ورته څه وایي؟ هذا دا فصل یا موسم الربيع. دا موسم څلور فصله وي، په پښتو کې ورته فصل وایو. الربيع د څه پسرلی، دا چې هوا معتدله ده، نورمال ده، دا ورته څه وایي حازم؟ هذا فصل الربيع، دا د پسرلی موسم دی. خالد ورته وایي الحمد لله، د الله شکر دی. ذهب الصيف، ذهب لاړ تیر شو، الصيف وړی، وذهب الحر او لاړ الحر ګرمي. نو دا ځکه الحمدلله وایي چې البته دا د کابل غوندې یخ ځای کې نه دی چې ژمي ته خوشحاله شي. دا البته سعودي یا داسې کوم هېواد دی چې هلته ګرمي ډېره سخته ده. ځکه مخکې موږ الریاض وویل، نو حتما سعودي کې خو ګرمي ډېره زیاته ده. نو ځکه شکر وباسي. الحمدلله ذهب الصيف، وړی لاړ، وذهب الحر او ګرمي هم لاړه. حازم ورته څه وایي؟ وذهب الشتاء، وذهب البرد. وذهب الشتاء او ژمی لاړ، وذهب البرد او یخني هم لاړه. خالد ورته څه وایي؟ أين چیرته، أين چیرته. سنقضي، ما بل ورځ ویلې چې نقضي تیرو. دا سین او سوفه، س او سوفه، دا چې په هر حرف داخل شي، دا سین او سوفه حرف نو بخی په هر فعل داخل شي، هغه به د جاری حال نه د مستقبل په لوري ور بدل کی. مثلا نأکل خرو، یعنی لګیایو. سنأکل وبخرو، سوف نأکل وبخرو. د سا او سوف ترمنځ څه فرق دی؟ دا به د قواعد یا د نحو او صرف په حق درس کې وایو. صرف سا او سوف د مستقبل قریب او مستقبل بعید خبره ده، هغه به انشاءالله په خاص موضوع کې وایو. خو دلته دومره وایو چې سا او سوف دغه د جاری فعل په مستقبل بدلوي. أين سنقضي، چیرته با تیرو. که دلته وایي أين نقضي، چیرته تیرو. خو دلته أين سنقضي، چیرته به تیرو، ځکه هغه عطله رخصتي چې ده هغه را روانه ده که نه، اوس نه ده. أين سنقضي، چیرته به تیرو عطلة رخصتي الأسبوع، د هفتې. أين سنقضي عطلة الأسبوع، د هفتې رخصتي به چیرته تیرو، یا د اونۍ رخصتي به چیرته تیرو. حازم څه ورته وایي؟ نذهب زو، نذهب موږ، دا نون د موږ لپاره دی. نذهب موږ زو الى الشاطئ، د بحر غاړې ته یا ساحل ته. شاطئ د بحر غاړې ته وایي. خالد ورته وایي الشاطئ بعید، الشاطئ د بحر غاړه یا ساحل، بعید لري دی. الشاطئ بعید د بحر غاړه لري ده.
نذهب زو الى البر وچتا یعنی چېرته دشتې مشتې ته به لاړ شو لکه دغه خیمه چې لګېدلې ده. البر وچه، البحر لمده یا بحر پښتو کې موږ ته وایو. نو خالد ورته وایي الشاطئ بعید نذهب الى البر، د بحر غاړه خو لرې ده چېرته به وچې ته لاړ شو. حازم ورته وایي هذه دا فکرة ایډیا، فکر، نظر، طیبة ښه دی، بهتر دی. نذهب زو الى البر وچته. هذه فکرة طیبة دا ښه نظر دی. نذهب الى البر چېرته به وچته لاړ شو، چېرته وچته زو. خالد اوس ورته څه وایي سأحضر، ګوره احضر راوړم، سأحضر زه به راوړم الخیمة پښتو کې ورته خیمه وایو، والسجادة او فرش. فرش مطلب لاندې چې څه اوارو، که هغه سترنجي ده، که هغه قالینه ده، که هغه فرش دی، که هغه ټغر دی چې پخوا استعمالېده، که هر څه وي. سأحضر الخیمة والسجادة، زه به خیمه او فرش راوړم. حازم ورته څه وایي سأحضر الطعام والشراب، زه به خوراک او څښاک راوړم. نو څښاک کې اوبه هم راځي، ډیو هم راځي، پیپسي هم راځي او نور څښاکونه هم راځي. خالد ورته څه وایي اسرتي، زما کورنۍ. اسره کورنۍ ده، یا چې ورسره راغله زما قلم، قلم قلمي، زما قلم. اسرتي زما کورنۍ یا زما فامیل. ستحضر معي، حاضره بشي، را بشي، معي ما سره، یعنی زما کورنۍ به هم ما سره راځي. تحضر د مؤنث لپاره دی، یحضر د مذکر لپاره دی. ستحضر را بشي د مستقبل لپاره خبره ده. اسرتي ستحضر معي، زما کورنۍ به هم ما سره راځي. حازم ورته څه وایي اسرتي ستحضر معي ايضا، زما کورنۍ به هم له ما سره راځي. ايضا هم. دا وه 215 صفحه. یو قدم وړاندې ځو 214 نمبر صفحې ته. المفردات. العرض. انظر واستمع واعد، وګوره، واوره او تکرار کړه. دا نو مفردات دی، الفاظ دی، ترڅو د دغه لفظ مفردات هم تاسو زده کړئ. فصل الصيف د وړي موسم. فصل الخريف د مني موسم. فصل الشتاء ژمی یا د ژمي موسم. فصل الربيع د پسرلی موسم. حار گرم، بارد یخ، معتدل برابر، نورمال چې نه ګرم وي او نه یخ وي. دافئ ګرم. د حار او دافئ ترمنځ داسې فرق دی چې حار ډېر زیات ګرم وي او دافئ داسې ګرم وي چې مطلب یخ دې پکې نه کېږي خو د ګرم په نوم یادېږي. السماء اسمان. درجة الحرارة دا خو تاسې هم پیژنئ. تحت الصفر د صفر لاندې. تمطر باران وروي. مبتل لوند خیشت. خیمه خیمه. یحضر حاضریږي. یحضر راځي، د دواړو په معنا دی. یحضر راوړي. دا باید تاسې جدي متوجه شئ، خصوصا هغه ورونه او خویندې چې عربي ژبه یې نوې وي یا عربي ژبه نوې زده کوي. عموما تاسې کې به ډېر زیات خلک دې سره اشنا وي، خو نوي چې څوک زده کوي هغوی ته مهمه ده چې په دې پوه شي. ګورئ، لیکل کېږي یو شان، حروف یو شان دي، خو صرف ضمه، فتحه او کسر حرکاتو کې فرق دی. زور و زیر کې خبره ده، پیښ کې خبره ده. یحضر خپله راځي. یحضر راوړي. یحضرو کې انسان خپل ځان راوړي که نه، خپله راځي. او یحضرو کې یو بل څه راوړي. نو یحضرو او یحضرو کې باید فرق وکړي. البر وچه، یو بحر وي یو بر وي. یتکلمو خبرې کوي. یتکلمو خبرې کوي. الشاطئ د بحر غاړه، ساحل هم لکه چې پښتو کې ورته وایي. 214 نمبر صفحه وه.
نو د نن لپاره همدومره درس بس دی. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.